ګلي صفا خاوري ګلي صفا قومي وطن پارټي معروف شاه خاوري ګلي صفا. په یوسی پنجپور شب قدر د لزاق کلی شاطخیل کندی کې د قومي وطن پارټۍ د یوسی رشکې شب قدر د تحصیل کونسلر خوري حاجی ګل یوسف مومن په کوششونو د لزاق کلی غنو خاندانونو په قومي وطن پارټۍ کې د شمولیت اعلان وکړو. په دې شمولیتي غونډه کې د لزاق کلی غني کورنۍ د مختلفو پارټونو مستفید شوې او په ملي رهبر آفتاب احمد خان شیرپو او د قومي وطن پارټۍ په مقامی رهنما خوري حاجی ګل یوسف مومن په شخصیت کې د برپور اعتماد اظهار وکړو. د سټیټ سکرټرانو وصال خان او سهیل خان د شمولیت کوونکو کسانو نمونه واغستل او د دې دستوري مشر ملما خوري حاجی ګل یوسف مومن ورته د قومي وطن پارټۍ ټوپې ورپسر کړې. مولانا شاه ولی الله سے فیاض خان، وصال خان، صدام حسین، حضرت حیات، عارف الله، علی مقصود، شاه ولی خان، ماسل خان ماما، لال زمین خان، سند شاه کاکا، گلشاد کاکا، سید رحمان کاکا، عمران خان، گلا خان کاکا، خالد خان، معزول ماما، کریم گل خان، احمد علی خان، جمال خان، افتخار خان، یوسف ماما، ناصر خان، جنید خان، ثناء الله، وادر لا، فخر احسان خان، خدا جان لا، دور ماما، اسماعیل ماما، عرفان خان، نصیب خان استاذ. په دستوره کې د کلی مشرانو ګلخان کاکا او شاولی استاد د لزاکو کلی په مسلو باندې رڼا واچوله او د قومي وطن پارټۍ مقامی رهنما خوري حاجی ګل یوسف مومن ته د هر قسم مرسته ډاډ ورکړو. زمونږ حاجي صاحب ته خواست دا دی چې دا څونه کسان راغونډ شوي دي د دې مشران دي که کشران دي که عزیز تربورې دی که یار دوست دی دې ټولو مخکې نه دلته موږ سره دا عهد وکړو چې موږ انشاءالله حاجي صاحب سره څنګ په څنګ ولاړ یو. ډېرو خلکو له موټونه ورکړل. قسم درته خورم چې یو غریب سړی یم چې ما په خپلو پیسو خلکو له موټونه اخیستي که بیا به زموږ تپوس کړی او په غیر موټونو کې د زموږ تپوس کړی دی لاله راغلی دی ژډوی روستی دی. نن د موږ د نه بیا هم توقع کېږي چې انشاءالله دا زموږ مشر دی که خیر وي. دې درنې دستورې ته د قومي وطن پارټۍ د یوسی رشکې سابقه د ضلعي کونسل امیدوار میا معروف شاه په خپل خطاب کې د لزاکو کلي خلکو ته په راپېښو مسلو حل کولو کې د خپلې مرستې ډاډ ورکړو. تاسو د ټولو ډېر زیات مشکور یو چې تاسو موږ له دونه ټیم راکړه او دلته کې موږ سره په دې ځای کې دغه شوی. انشاءالله چې ستاسو څه کمې مسلې که ستاسو سین چې کومه خبره د سیډوال دې کې به موږ انشاءالله چې ښه پوره منډه وو تاسو به راسره یې که خیر او د جنازګاه چې کومه خبره ده د برای انشاءالله چې دا به هم دله کوو بل پڼ نه به بل چا د طرفه به کوشش کوو ستاسو دا مسلې به حل کوو. د دې دستوري مشر ملما او د قومي وطن پارټۍ د یوسی رشکې تحصیل کونسلر خوري حاجی ګل یوسف مومن چې کله خپل خطاب له راپاسېدو نو د لزاکو کلي خلکو یې ډېر تود هرکلی وکړو. خاوري ګلي صفا زنده‌باد خاوري ګلي صفا زنده‌باد قومي وطن پارټي پیکه بایس خاوري بابا پیکه بایس شیرا پیکه بایس خاوري بابا. زه ستاسو د ټولو ډیره شکریا ادا کوم د ټول کلي چې ډیر ښه وخت کې په مناسب وخت کې تاسو ډیره ښه فیصله وکړه. انشاءالله تاسو ستاسو د اعتماد چې کوم په موږ باندې وکړو انشاءالله چې تاسو ته به د دې نه زی پته ولګي د دې ثمرات به تاسو ته میلو شي. څنګه چې عبدالله خان کومه خبرې چې ده وکړي د ټکر په باب لبانې او د دې جنازګاه په باب لبانې انشاءالله چې ټول کارونه به حل شي هر څه به برابر شي دغسې یو اتفاق شي او په یو ورورولۍ شي. او تاسو ته پته ده چې زموږ ملي رهبر چې کوم دی آفتاب شیرپو خان هغه په دې علاقه باندې ښه پوهېدي او د دې علاقې خیرخوا یو ده هغه دی بل خیرخوا نشته دی. ګوره که څوک وایي دعوې به کوي دوکه کوي به هم شیرپو خان زموږ خدای دې له عمر ورکړي له ټولو سره علمزو د شوقدره پورې ګیس را رسولې څوک به ته رالل ولې دا ګیس لږ دې خوا نه راړئ ایک یو زموږ ملي رهبر دی چې هغه په کار باندې پوهېږي او هغه که اسکندر خان دی او که ملي رهبر دی هغوی په کارونو پوهېږي نو دغه ورته وایم چې وروره یو اتفاق شی هر سم تاسو کې دي ستاسو خوله کې دي. په دې درنه دستوره کې د لزاکو کلي ځوانانو او سپینروبو مشرانو په ګڼ شمېر کې برخه واخیسته او د جمال سمندرخیل جذباتي نارو سره په دستوره کې د شریکو خلکو مینه پارټۍ سره یو په دوه شوه. حیات اقبال حیات دلبر نیوز د لزاک شب قدر.